الله الرحمن الرحیم. زمانم هومیوپیتک ډاکټر زاهد دی او ډیرو مرګرو زمانہ یو تاسو کړی دی چې تاسو په خپل هومیوپیتک ډاکټر یې، خو په دې هومیوپیتک کې سوره ستوي ځکه چې ډیر کسان نه لو او زماغه هومیوپیتک بوکس پڑھاو کړو نو په هغه ورته لګ وضاحت کاما نو مرګرو په هومیوپیتک کې زمون درې چې کم د ډیزیز د بیماری د پیدا کولو هغه وجدي په هغه کې وړاندې دا سوره او دویم پکې د سیفیلس او دریم پکې د سایکوسس. خو مونږ باندې په سوره باندې خبره کوو. سوره چې کوم دی دا یو غلط خیال دی، یو غلط سوچ دی. زه به درته مثالونه لږ درکامه چې کله طوفان نوح رالی او خلک په هغې سیلاب کې غرق شو نو وروستو په هغوی باندې یو مرض ولګېدو چې هغوی ته مونږه جذام ویلی شو. خو چې څومره وخت تېرېدو او څومره هغه نسلونه پیدا کېدل نو دغه سوره چې کوم ده دغه جذام چې کوم دی هغه ختم شو او هغه د خارخ په شکل کې پاتې شو. نو ډېر ډاکټران چې کوم دي هغه وایي چې دغه هم یو سوره ده. دغه خارخ چې کوم دی زمون په دې سرمن باندې چې کوم خارخ دی دغه یو سوره ده. بیا به کې مختلف تجربې وشوې چې سوره یو سوچ دی، یو غلط سوچ دی، یو شیطانی سوچ دی. په دغه علم راځم ملګرو، زمون په بدن کې نفس ته نفس او د دغه نفس په ذریعہ باندې زمون خیالات پیدا کیږي او دغه خیال چې کوم دی دا په فعل کې بدلیږي، په اراده کې بدلیږي او دغه صحیح دا به بالک زمون د بدن په هر بدن کې د انسان نفسي او دغه نفس چې کوم دی دغه بیا من خیال کوي او هغه خیال چې کوم دی هغه په اراده کې بدلیږي او هغه اراده چې کوم دی هغه بیا په فعل کې بدلیږي. نو چې کله مونږه زه به درته مثال درکړم، یو زنانه په لار تېرېږي او بل نارینه له مخې ورله ورځي نو که چېرې هغه دا سوچ وکړي چې دا زما خور ده، خو دا د هغه نفس وایي چې دا زما خور ده، نو خیال یې وکړو چې دا زما خور ده نو د هغه اراده به هم ښیي، د هغه فعل به هم ښیي او د هغه بیا کارکردګي به هم ښیي. خو که چېرې موږ سوچ غلط وکړو، دا څوک کوي؟ دا نفس کوي. نو زمون خیال چې کوم دی هغه به غلط شي او بیا چې زمون کوم اراده ده هغه به غلطه شي او دغه اراده چې کوم دی په فعل کې به بدله شي هغه به غلطه شي. نو د دې مقصد دا دی چې سوره د غلطو سوچونو یو نوم دی، یو نیگیټیو سوچ دی. ملګرو چې څومره مریضان تاسو اینئ زیاتر هغه مریضان چې هغه یا غلاګانې کوي یا غلط سوچونه کوي یا په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځي یا څوک ورته وایي پلانکې ډاکټر ښه دی، ډینګې ډاکټر ښه دی، یا په معاشره کې داسې انسان چې هغه د خلکو نه جدا ګرځي موږ ورته وایو دا لیونی دی یا د دماغي مرض نه دی، دماغي مرض دی. حالانکه دا سوره ده او سوره چې کوم دی دا د بیماریانو یو جړه ده، جړه. نو چې کله په انسان کې بیماری نه ختمېږي که نه نو دا سوره ده. نو دغه د سوره په باره کې ما تاسو ته یو څو خبرې وکړې. زه به تاسو ته یو خبره وکړم. یو کس ته هغه وایي یاره زه ورته وایم دا پړی دی او هغه وایي دا مار دی. نو دی ورته مار وایي دا د ده په دې ذهن کې د ده په دې نفس کې پیدا کېږي. دغه نفس د ده خیال شروع کوي او دغه خیال چې کوم دی د اراده جوړوي او اراده په فعل کې بدلیږي. نو که زه ورته ډېر ویم چې دا پړی دی ښه ورته دا مار دی
یا به داسې خبره وکړم چې یو کس دی هغه ما ته وایي یاره په ما پسې دا 2 کسه لګېدلي به مړ کوي، حالانکې هغوی د هغو سره مرګتیا کوي، خو هغه وایي چې ما مړ کوي، نو ته خو هغه نشي وایي، دا د خیالاتو هغه مجموعه ده او دا د کوم ځای نه پیدا کېږي؟ د نفس نه پیدا کېږي. بعض وخت موږ دا خبره کوو چې یاره دا پلانکې بیمار دی، خلک ورله مشوره ورکړي یاره وایي په پلانکي ځای کې ډاکټر راوتی دی، حالانکې په ده کې دننه څه شته نه، خو د ده سوچ غلط شوی دی او د دغه سوچ غلط سوچ په بنیاد باندې د دغه خپل کاروایی کوي. نو د ټول نه مخکې او د ټول نه خپل خبر ده چې زمونږ ذهنونه صفاو کنه، نو ان شاء الله زمونږ نفس صفاو، زمونږ به خیالات صفای، چې زمونږ خیالات صفاو، زمونږ به افعال صفای، ارادي صفای، چې زمونږ ارادي صفای، نو زمونږ به کارونه صفای. نو امید لرم چې تاسو به ښه سوچ وکړئ او د سوچ په بنیاد باندې به ان شاء الله تاسو ډاکټرانو ته نه ځئ او تاسو کارونه به مخې او تاسو به د بیمارانو بچ کړئ. ډېره مننه.